دا د کابل ښار د سرکنو په سیمه کې امید روغتیایي کمپ دی. دلته زندان نه دی، خو دلته هر څوک د خپل نفس اسیر وي. نشهیي توکي یوه داسې بلا ده چې انسان له دین، عزت، عقل او ژوند نه بې برخې کوي. دا ځای د هغو کسانو وروستۍ هیله ده چا چې پخوا لمونځ او تعلیم پرې ایښی و او ژوند ته یې شا کړې وه. دلته بیا لمونځ او قرآن زده کیږي، ژوند ته امید پیدا کیږي او بیرته الله جل جلاله ته د توبې لاره پرانیستل کیږي. نن تاسو د عبدالجبار حنفي کیسه اورئ، یو معتاد، یو شاعر او یو بدل شوی انسان. عبدالجبار حنفي یمه، د لغمان ولایت اوسیدونکی. لومړی خو باید ووایم په ډېره خوشحالۍ سره چې ډېره مننه د امارت اسلامي له هغو مجاهدینو څخه کوم چې موږ ته په ډېرو سختو شرایطو کې لاسرسی وکړه او لاس یې موږ ته ورکړه او د هغه ځای نه یې راوستلو او دلته د صحت لپاره یې اماده کړلو. الحمدلله ثم الحمدلله اوس صحتمند شوی یو او خوشحاله. خو هغه سختې شپې ورځې چې په موږ باندې تېرېدې او پټه به مو ویلې، کلی به سینګار کم خو تا دی الله راولي، سر به در نظار کم خو تا دی الله راولي. نو همغه ژمنه مو پوره شوه. دا دی زه عبدالجبار حنفي په داسې یو مدرسه کې ولاړ یم. مدرسه باید ځکه ورته ویل شي چې 40 ساعته دلته استادان ولاړ دي زموږ په خدمت کې او د قال الله قال الرسول خبرې کوي موږ ته. الحمدلله دلته شپږ کلمې په موږ باندې زده کوي، د اوداسه فرایض، د مانځه فرایض ټول الحمدلله ټول کوایف پوره دي. اوس د هغه ورونو نه زه خواهش کوم چې څومره مرستندویه ټولنې دي د هغوی سترګې باید دوی پلو متوجه شي، ځکه دوی ډېر حق لري د نورو په پرتله. ځکه دا داسې یو موسمي عارضي شکل ده، معتادیت عبارت د عادت څخه ده. یو شی چې شي سره عادت شو د همغه سره بیایي. خدای ناخواسته دغه جراثیم نورو ته ونه خپرېږي. د دې لپاره د توجه د خاصو عوامو څخه دا غواړم چې دوی ته ډېر زیات توجه وشي، څومره مرسته کولی شي د ډاکټر په هکله، د دوایي په هکله، نور کم مضامین، نور کمې ښه خواله او ناخواله په دنیا کې دي. ښه خاطره او خراب خاطره انسان په دنیا کې لري. حتمني الله پاک وایي وخلق انسان ضعیفه، انسان ضعیف ده. دا نشو ویلی چې انسان مکمل ده، انسان ضعیف ده. بد کار شوی موږ نه، موږ شیدې نه دي څښلي، موږ شات نه دي خوړلي او په دې باندې باید موږ خفه نه شو چې موږ ته دلته په یوازې لاسرسي نه کوي. نه، موږ د هغو په هکله ظلم کړی، خپل د بچو په هکله هم ظلم کړی. خو اوس چې صحتمند شوی یو دومره موږ سره دا تدابیر پیدا شوی دی، دومره دا تدابیر پیدا شوی دی چې له سره لاړ شو خپل کورونو ته، خپل بچو باندې د شفقت لاس راکش کاږو او هغو سره مینه او محبت وکوو. دلته یو څه باید نور هم اضافه کړمه چې د ګاردانو د کور ودانې حتی که زه درته ووایم د صفایي لپاره نه وایم، د الله رضا لپاره وایم. د یو رئیس جمهور به دومره یعنې پذرایي نه کیږي چې دلته د یو مریض پذرایي کیږي. ځکه زه د هغه ځای نه چې توامخانې پورې دوی ځي دلته قطار ورته دا ګاردان صاحبانې ولاړي او همدغه وایي چې ذکر وکوئ، فکر وکوئ، الله یاد کوئ او فکر وکوئ. صرف دومره د دوی د کور ودانې او د ټولو هغو ژمنو اشخاصو نه چې موږ سره دلته مرسته کړې دي د هغوی څخه یوه نړۍ مننه کوم. او زه باید ووایم دا دعا کوئ زموږ له وطن ځینې کوکنار دې ورک شي، دعا کوئ زموږ له وطن ځینې کوکنار دې ورک شي، زموږ د وینو قاچاقبر غربي خامار دې ورک شي. دا کوم ظالم په مونږ وکړې ناکردې وطن کې د کوکنارو تخمې وشیندل په دې وطن کې.
دا کوم ظالم په موږ وکړو ناکردې وطن کې د کوکنارو تخمې وشیندل په دې وطن کې چا چې ښودلی ورته داسې غلط لار دې ورک شي زموږ د وینو قاچاقبر غربي ښامار دې ورک شي له دې و مخکې جمهوریت په چا یې وپلورلو شکر چې راغی امارت مونږ یې وژغورلو له دې و مخکې جمهوریت مونږ یې وپلورلو شکر چې راغی امارت مونږ یې وژغورلو زموږ د خاورو نه نو داسې لوی تجار دې ورک شي زموږ د وینو قاچاقبر غربي ښامار دې ورک شي ملا یعقوب او خلیفه صاحب مشورې وکړلې د دې مظلوم ملت صحت په ارادې وکړلې ملا یعقوب او خلیفه صاحب مشورې وکړلې د دې مظلوم ملت صحت په ارادې وکړلې چې په فایده د ملت نوی هغه کار دی ورک شي چې په فایده د ملت نوی هغه کار دی ورک شي زموږ د وینو قاچاقبر غربي ښامار دی ورک شي دغه مظلوم ملت ته بیا لوړې شملې جوړې کړې دغه مظلوم ملت ته بیا لوړې شملې جوړې کړې له سیاتامو نه علماو مدرسې جوړې کړې دغه مظلوم ملت ته بیا لوړې شملې جوړې کړې له سیاتامو نه علماو مدرسې جوړې کړې ټول کارخانې د چرسو بنګ او د سیګار دې ورک شي ټول کارخانې د چرسو بنګ او د سیګار دې ورک شي زموږ د وینو قاچاقبر غربي ښامار دې ورک شي ما حنفي وکړله سوچ دا شعر مې ولیکلو د مریضانو کیمپ امید کې حال مې ولیدلو ما حنفي وکړلو سوچ دا شعر مې ولیکلو د مریضانو کیمپ امید کې حال مې ولیدلو لاس جګوئ چې له وطن نه مو اغیار دې ورک شي زموږ د وینو قاچاقبر غربي ښامار دې ورک شي یوازینۍ هیله مو همدا وه چې زموږ د وینو قاچاقبران هغه چا چې زموږ په دې کپرۍ باندې لوبې وکړلې هغه چا چې زموږ میمري ته وایروس راواستوه هغه دې ورک شي نو الحمدلله ثم الحمدلله اوس هغه ژمنه پوره شوې ده د امارت اسلامي د راتګ سره سم دغه ژمنه قوي شوې ده له هر ځایه دا کمپینونه شروع دي دا زه د صفایي لپاره نه وایم خاص د الله رضا لپاره باید ووایم چې زه یو مریض شخصیت وم حتی خپل کورنۍ ته مې لاسرسی نه شو کولی خو اوس الحمدلله دومره ژمن یم چې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځم